بسم الله الرحمن الرحیم. له امنیتي ادارو راوروسته ښاروالۍ هغه ادارې یا بنسټونه دي چې تر ډیرو له خلکو سره لاس او ګریوان دي او خلک ډیر ورته سترګې په لاره دي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا ښاروالۍ د پام وړ فعالیتونه کړي او د پام وړ لاسته راوړنې لري. په همدې موخه مو دغه ځانګړی بحث جوړ کړی. په دې بحث کې را سره د پکتیکا ولایت ښاروال محترم مولوي صاحب ابو محمد ثابت میلمه دی. له ده به د 1403 کال دغه راز د 1404 کال راتلونکو پلانونو او د دوی په لاسته راوړنو خبرې وکړو. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مولوي صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. ډېره مننه چې په دغه بحث کې له موږ سره ګډون وکړه او موږ ته هم د خپلو لاسته راوړنو د پوښتلو لپاره موقع راکړه. پیل به په دې وکړو چې په تیر 1403 کال کې تاسو څومره لویې او وړې پروژې پیلې کړي دي او څومره لا روانې دي؟ خیر اوسې. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو څخه مننه چې موږ ته موقع راکړه تر څو پورې د ګرانو هیوادوال د خپل ولایت په پروژو باندې یا د خپل وطن په پروژو په پراختیا باندې خبر سي. الله تعالی دې اجر درکړي. مننه. محترمه، لکه څنګه چې تاسو یادواري وکوله، چونکې پکتیکا ولایت د نورو ولایتو په نسبت باندې یو څه تغییر لري، په خاطر د دې باندې چې پکتیکا ولایت یو لرې پروت ولایت ده او پکتیکا ولایت د عوایدو په لحاظ سره د نورو ولایتو په نسبت باندې عواید ډیر کم لري او ښاروالۍ خپل ملکیتونه هم دونه نه لري لکه څنګه چې د موږ ګاونډي ولایتونه یا نور ولایتونه لري. خو سره له دې ټولو ستونزو مشکلاتو سره خو لله الحمد مرکز شرنې ښاروالۍ چې د پکتیکا ولایت په ښاروالۍ سره یادیږي، نو توانېدلې ده چې په 1403 کال کې هم خپل ولس ته، خپلو هیوادوالو ته، پکتیکاوالو ته څه پروژې ترسره کړي او د 1404 لپاره مو انشاءالله خپل پلانونه ستاسي انشاءالله په خپل نوبت په خبره وکړو. ښاروال صاحب، راځئ د 1403 کال پروژې لږ په تفصیل راته بیان کړئ. کومې پروژې مو پیلې کړي دي؟ خیر اوسې. محترمه، د 1403 کال په اوږدو کې د پکتیکا ولایت مرکزي ښاروالۍ تقریبا یو دانه چوک جوړ کړی ده چې مجموعه لګښت یې تقریبا 4 لکه 2350 افغانۍ شوی. نو چې دا تقریبا په پکتیکا کې یوه غټه ستونزه وله، دا چوک جوړېدل چې هلته به ډېر ټکرونه کېدل، ډېرې حادثې به پېښېدلې. نو د پکتیکا د مېړني او زړور ولس بار دا غوښتنه وه چې باید دلته ښاروالۍ یو چوک جوړ کړي تر څو پورې هغه د حادثو مخه ونیول سي. نو د دې په خاطر سره د اتل قهرمان د پکتیکا ولایت د شهید شمس الشهدا مولوي سنگین فاتح په نامه سره یو چوک جوړ سو چې مجموعه لګښت تقریبا 4 لکه او 2350 افغانۍ وشو. او بل د پکتیکا ولایت د غزنی ولایت ترمنځ یوه د صفر یا د وصل نقطه وله چې تقریبا دا هم د پکتیکا د ولسونو یوه غوښتنه وله، بلکې په عموم کې د ښاروالۍ هم یو دا کار ده چې ښاروالۍ باید ښار ته یو دخولي او خروجي دروازې ولري. نو د دې په اساس باندې پکتیکا ښاروالۍ وتوانېده چې د غزني او د پکتیکا په وصل باندې یوه نقطه جوړه کړي، یوه دروازه جوړه کړي. نو هغه تقریبا د 1403 کال په جریان کې لله الحمد په اساسي ډول سره جوړه سوه او ګټې اخیستنې ته وسپاره سوه چې مجموعه لګښت تقریبا 15 لکه شاوخوا سو. او درېیمه پروژه د ملکي روغتون په څنګ کې یوه جویچه وله چې تقریبا عموما موږ تاسو ته معلومیږي چې مریضان ته باید داسې یوه فضا جوړه سي یا د هسپتال په شاوخوا کې داسې یوه فضا جوړه سي چې هلته مقصد مریضانو ته یوه فایده ځینې مرتبه سي، یوه خوشبویي حاصله سي. نو هلته یوه ډېره داسې فضا وله چې جویچه خرابه وله، اوبه به نه تېرېدلې او بدبویي جوړه وله. نو مرکزي ښاروالۍ وتوانېده چې هلته یوه جویچه جوړه کړي او په خپلو عوایدو یې جوړه کړي. تقریبا 1,68,000 باندې تقریبا دغه جویچه په اساسي ډول سره جوړه سوه او ګټې اخیستلو ته وسپاره سوه. نو انشاءالله کوم ستونزه او مشکل نشته. څلورمه پروژه د ښاروالي ریاست ملکي د ښاروالي ریاست
د پښتونستان هوټل چې تقریبا ځینې یې ډېرې خرابې وې، تشنابو ستونزه یې وه، د اوبو ستونزه یې وله. نو بار بار د ولس غوښتنه او خپله ښاروالۍ دا درک کړه چې مقصد دلته یو مشکل ده، باید دا مشکل د ولس مشکل رفع کړي او دلته یو کار وکړي. نو د دغه په اساس باندې ښاروالۍ وتوانېده چې دغه د پښتونستان هوټل چې هلته اوس کابل بانک اوسېدنه پکې کوي په اساسي ډول سره مقصد ځینې هم جوړ کړي، تشنابونه یې هم جوړ کړي او ورسره چې د بور مسله یې وه یا نور کوم لوازم خدمات ول هغه انشاءالله ترسره سول او جوړ سول چې مجموعه لګښت یې تقریبا 2,93,000 څه باندې افغانۍ شولې. او پنځمه پروژه د ښاروالي ریاست ملکیت یو 2 بابه مارکیټونه ول چې تقریبا په عموم کې یو خو ما اول خبره درته وکړه چې د مرکز شرنې ښاروالۍ د نورو ښاروالیو په نسبت باندې خپل ملکیتونه کم لري. نو چې هغه کوم ملکیتونه ول هغه هم تر موږ نه مخته داسې په اساسي ډول سره نه و جوړ سوي یا داسې نه و ترمیم سوي چې یو څوک ښه ګټه ځینې واخلي او د هغوی په اساسي جوړېدلو سره ښاروالۍ ته عواید هم رازیات سي. نو په 1403 کال کې موږ کوشش وکړو چې دغه خپل ملکیت 2 مارکیټونه چې هغه څومره ترمیم ته ضرورت لرو په هغه ترمیم کار مو پرې وکړو. نو چې الحمدلله هغه ښه په اساسي ډول سره ګټې اخیستلې ته وسپاره سول. نو اوس هلته ریاستونه کې اوسي او د هغوی لخوا کافي کرایه راځي ښاروالۍ ته. نو تقریبا د هغوی مجموعه قیمت چې جوړ سول نو 3,60,200 افغانۍ باندې هغه مکمل ترمیم سول او جوړ سول. او څلورمه بله پروژه چې د موږ په پکتیکا ولایت کې یوه غټه پروژه وله او تقریبا د جمهوریت له وخته دغه یوه پروژه تقریبا څو وارې افتتاح سوې ده او بیرته معطله سوې ده او نه ده جوړه سوې. نو موږ چې کله د مرکزي ښاروالۍ ته راغلو په 1403 کال کې دغه پروژه مو هغه کوم قانوني مراحل یا کارونه چې ول هغه مو خلاص کړو. د هغه وروسته مو چې د مسلخ پروژه ده او دغه پروژه مو افتتاح کړه او کارونه یې تقریبا یو 50% یا 40% خلاص شوي دي او نور کارونه به انشاءالله ځکه د زومې په راتګ سره هغه کارونه مکمل نه سول. نو انشاءالله په نږدې وخت کې به هغه کارونه مکمل سي او ګټې اخیستنې ته به وسپارل سي چې تقریبا په هغه باندې داسې تقریبا 60,00,000 افغانۍ په شاوخوا کې لګښت پرې راځي او انشاءالله په کوم وخت کې به هغه ګټې اخیستنې ته وسپارل سي. بله پروژه چې د 1403 کال په اخر کې موږ افتتاح کړه ځکه چې تاسو ته معلومه ده چې بعضې شیان د اشخاصو ملکیتونه یې نو تر څو پورې چې د هغوی رضایت حاصل سوی نه وي یا د هغوی سره د بدیل جای یا د استملاک خبره نه وي سوي نو اسلامي امارت نه کوي چې په یو چا باندې په زور باندې یو جای پرې کړي یا یو کار وکړي. نو د هغه په خاطر باندې د غزني په مسیر باندې چې پکتیکا ته کوم سړک د غزني طرفه راغلی ده نو چې کله ښار ته داخلیږي هلته ډېره ګڼه ګوڼه وله ولس ډېر په تکلیف کې و. نو د هغوی په خاطر باندې مرکزي ښاروالۍ تقریبا څه باندې 1 کیلومتر سړک په اساسي ډول سره به انشاءالله جوړیږي. نو ابتدایي کارونه شروع سوي دي او څه اندازه انشاءالله خلاص سوي دي. نور کارونه به انشاءالله په 1404 کال کې تکمیلیږي ځکه چې د زومې په راتګ سره هغه کارونه د موږ ودرېدل تکمیل نه سول. نو انشاءالله هغه کارونه هم شروع دي په هغه باندې تقریبا د شرنې ښاروالۍ لخوا چې په خپله بودیجې لخوا جوړیږي او خپله بودیجه یې پرې لګیږي تقریبا 22 میلیونه افغانۍ شاوخوا لګښت پرې کېږي. ثابت صاحب د ښرنې ښار که څه هم کوچنی ښار دی خو بیا هم هر ښار ځینې کوڅې لري ځینې سړکونه لري. تاسې په تیر یو کال کې په 1403 کال کې کوم داسې سړکونه وو چې هغه ډېر خراب وو؟ که څه هم تاسې یو ځل یادونه ورته وکړه زه غواړم په تفصیل دغه خبره وکړئ. کومې کوڅې وې چې هغه ورانې وې تاسې جوړې کړې یا مثلا کوم سړکونه وو چې هغه وران وو نه وو جوړ شوي او کار ته یې اړتیا درلوده او تاسې جوړ کړي وي؟ بله محترمه دا یقیني چې هر ښار کوڅې لري او سړکونه لري
او د ولس ډېره غوښتنه هم همدا وي چې مقصد دا باید جوړ شي. د موږ 1403 کال کې تقریبا د ښار مربوطې کوڅې چې کومې وې تقریبا 4 طرفه کوڅې په دغو باندې هغه ابتدایي کارونه چې کوم وو هغه مو کړي دي، اما خو په دغو کارو باندې اکتفا نه کېږي ځکه د ولس هم غوښتنه ډېره وه چې مقصد دغه کوڅې باید په اساسي ډول سره جوړ شي. نو په راروان 1404 کال کې مې انشاءالله په پلان کې نیولې دي او بودیجه مو ورته ځانته کړې ده، انشاءالله چې په اساسي ډول سره به جوړېږي. ثابت صاحب تاسو یادونه وکړه چې څو میلیونه افغانۍ تاسو په ځینو پروژو باندې لګولې دي په 1403 کال کې. دغه بودیجه ستاسو د ښاروالۍ خپله بودیجه وه او که ځینې مؤسسات هم تاسو سره په دې برخه کې مرستندوی ګامونه اخلي، مثلا په پروژو کې مو مالي تمویل کوي یا داسې پروژې دوی په خپله تطبیقوي؟ محترمه د مرکز شرنې ښاروالۍ چې کومې پروژې ما یادواري کړې تاسو ته، په دغه کې ټولې د مرکز شرنې ښاروالۍ د خپلې بودیجې نه شوي دي. تر اوسه پورې کومې موسسې د موږ سره په دې تړاو باندې کومه مرسته نه ده کړې، بلکې دا خبره یادواري کوو چې موږ غوښتنه کړې ده، د هغوی سره بار بار مجلسونه کړي دي، مرکز ته هم په دې مورد باندې څو وارې تګ او راتګ کړی ده چې باید بعضې مؤسسې پکتیکا ته راسي او هلته مقصد یو څه کارونه لکه په نورو ولایتو کې چې کوي په پکتیکا یو پاته ولایت ته پکتیکا ولس ته په تېر 20 کلن دور کې چې د ظلم و استعداد دور تېر شوی ده په ټول هیواد باندې پکتیکا ته بیخي خدمت نه ده شوی. نو غواړو چې د اسلامي امارت په راتګ سره پکتیکا ته یو ښه خدمتونه وړاندې شي او خدمت وکړو. نو چونکې د شرنې ښاروالۍ ریاست خپله بودیجه دونه نه لري چې په هغه باندې مقصد د ولس ټولې غوښتنې پوره کړي. نو تاسو مرکز ته بار بار ویلي چې تاسو کوښښ وکوئ چې بعضې مؤسسات دې ته جلب کړئ چې راسي پکتیکا کې د موږ سره په ګډه د ښاروالۍ ریاست تر چتر لاندې کار وکړي. یعنې تر اوسه پورې داسې مؤسسې نشته چې تاسو سره دې برخه کې مرستې وکړي؟ تر اوسه پورې څوک نه دي سوي، خو تقریبا د 1404 کال لپاره امیندونه شته، مرکز هم اطمینان راکړی ده. موږ چې هلته د مؤسساتو نمایندګان په هر ولایت کې شته، د هغوی سره هم چې کوم مجلسونه کړي هغوی هم دا امید راکړی چې انشاءالله په 1404 کال کې به د نورو ولایتو په نسبت باندې پکتیکا کې هم موږ یو څه کارونه وکړو. ښاروال صاحب، د پکتیکا ولایت مرکز خرنې ښار نسبت نورو شاوخوا ولایتو ته ډیر سپیره دی، زرغونتیا نشته پکې، لامل څه دی او تاسو په دې برخه کې څه پلان لرئ، څه مو کړي دي د ښاري زرغونتیا لپاره کوم ګامونه اوچت کړي؟ بله محترمه، یو خو په عموم کې خبره دا ده چې پکتیکا ولایت یو لرې پروت ولایت ته، په غرو کې راګیر ولایت ته، د نورو ولایتو په نسبت باندې هلته زرغونتیا ډیره کمه ښکارېږي. اما چې د ښار مربوط کومه ساحه ده دا د یوې ښاروالۍ مکلفیت ده چې مقصد د اشاریانو ته داسې یو فضا جوړه کړي چې هغه په هر لحاظ سره یو خوندوره فضا وي. د پکتیکا ولایت مرکزي ښاروالۍ مربوط چې څومره ساحه ده تقریبا تر موږ نه مخته، یعنې بلکې داسې ووایو چې د جمهوریت وخت نه داسې مشکلات راپاته دي، ډېرې ځمکې د موږ داسې دي تر دعوه لاندې دي، د اشخاصو سره مشکلاتو کې دي. نو اشخاص ډیر وخت اشخاص د دې مخالف ګرځېدلي د ښاروالۍ یو ځای مقصد شنه ساحه کې یا فار کې یا مقصد یو ګټه ځینې واخلي او ډیر وخت بیا ښاروالۍ هم اشخاص نه پرېږدي ځکه چې ماته یو مسله چې تر دعوه لاندې او هلته په یو ارګان کې جریان لري، قضایي ارګانونو کې جریان لري، نو تر هغوی پورې چې دعوا یې نهایي سوې نه وي نسو کولی. په دغه مورد باندې موږ چې تر څو پورې پکتیکا ولایت په دغسې بد حالات کې پاته نه شي، پکتیکا ولایت یو څو پرمختګ وکړي، خصوصا مرکزي ښاروالۍ باید خلکو ته خدمات وکړي، د خلکو ستونزې حل کړي. د ولس هم دا غوښتنه وه چې دغه مسایل چې دعوې دي یا د ولسو د امارت ترمنځ یا د ښاروالۍ ترمنځ نو دا باید سره حل شي او یو طرف ته شي. دې باره کې مرکز ته بار بار پیشنهادونه کړي دي. بعضې مسایل اوس د موږ د غصب مخنیوي کمیټۍ په اصطلاح ورته ویل کېږي، د هغوی نه یا اوس انتقال شوی دی، هلته یو کمیسیون ایجاد شوی، کمیسیون ته ایجاد تللی دي چې انشاءالله امید شته چې په نږدې وخت کې به هغه حل و فصل شي او د هغوی په خلاصېدلو سره به انشاءالله پکتیکا ته یو خوندوره فضا ور په برخه شي او پکتیکا به نور پرمختګ وکړي. ښاروال صاحب، د خرنې په ښار کې تاسې د سمسورتیا برخه کې تیر 1403 کال کې نیالګي مو کېنولي یا مو کوم زینتي بوټي کرلي دي، د ښاري سمسورتیا لپاره څه کړي؟ بلې لله الحمد 1403 کال کې د ونو په موسم کې یا د ګلانو په موسم کې مرکزي ښاروالۍ تقریبا د 2.5 زره شاوخوا کې نیالګي کېنولي په بازار کې او تقریبا د
1500 شاوخوا کې ګلان کېنولي دي چې هلته مقصد په کومو جیانو کې ضرورت و. بعضې داسې جیانو لکه موږ د شفاخانې مخه چې هلته مشنه ساحه درلوده خو چونکې تقریبا د ډېرو وختونو راسې خرابه سوې وله هلته بس ریړۍ او کاروبار به کېدو. الحمدلله هغو خلکو ته یو بدیل ځای برابر سو او هغه ځمکه بیرته په شنه ساحه باندې بدله سوله. وخت په وخت هغوی نظارت کیږي. تقریبا بعضې د اشخاصو چې کوم په 1403 کال کې د شخصي سکتور په مټ باندې کوم مارکیټونه جوړېدل یا کوم ترتیب کېدو د پلان مطابق چې کومې شنې ساحې ولې په هغوی باندې برابرې سوي دي او جوړې سوي دي او ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. ډېر ښه. ښاروال صاحب، د ښرنې ښار که څه هم نفوس کم دی او لرې پرتې سیمې ډېرې زیاتې دي، خو بیا هم د ښرنې په بازار کې د ښاروالي مارکیټ یو هغه ځای دی چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده. مثلا د لاسي پلورونکي یا کراچۍ ډېرې زیاتې پکې ولاړې دي. تاسې د ښار د پراختیا په برخه کې د کراچیو لپاره یا د دوکانو لپاره د لاس پلورونکو لپاره کوم ځایونه ځانګړي کړي دي، کوم ځایونه ورته مشخص کړي دي، دغه ګڼه ګوڼه ختمه کړې ده یا پلان ورته لرئ که نه؟ خیر اوسې، دا خو یقیني ډېره مهمه پوښتنه ده. د مرکز شرنې ښاروالۍ چې تاسو کوم ساحه یاده کړه چې د مرکز شرنې ښاروالۍ د مارکیټو په ساحه یادېږي یا د ښاروالۍ په کوڅه یا په ګلۍ باندې یادېږي، دلته هم یوه ډېره ستونزه ده او چې تاسو څنګه یادواري کړه. نو د دغه په بخش کې موږ انشاءالله خپل کار کړی ده او لله الحمد که تاسو اوس هغه ځای وګورئ هلته هغه مشکلات او ستونزې ډېرې نشته. البته یو څه به وي خو په مکمل ډول به نه ختمې سوي، خو انشاءالله هغه ډېرې ستونزې ختمې سوي چې هلته ډېرې ستونزې د موټرسایکلو مستریانو جوړې کړې ولې ځکه چې موټرسایکل چې جوړوي خامخا به د روډ په غاړه ولاړ وي او هلته دې سره ډېر مشکل وي. نو موږ یو لوی کار په 1403 کال کې دا وکړو چې سیمبندي هم شروع کړې. موټرسایکلان مو ټول د ګردیز په مسیر باندې د موږ خالي مارکیټونه ول چې د پکتیکا والو تقریبا په لکاو میلیونو روپۍ پې لګولې وي او هغه تقریبا ډېر وخت همداسې پاته ول، یعنې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي ول خو یو څوک نه کې اوسېدل ځکه چې په یو ښاروالۍ باندې په یو ښاروال باندې د ولس دا حق ته چې د هغوی یو ځای جوړ کړي او د یې بیا مقصد د کاروبار لپاره ورته ډک کړي او برابر یې کړي. نو موږ الحمدلله دغه بیروبار او دغه مشکلات هم په نظر کې نیولي ول، د هغو مسلمانانو هغه پیسې هم په نظر کې نیولې وي چې مقصد دومره پیسې یې لګولې دي او جای دغسې پاته ده. نو هغه مستریان مو ورې انتقال کړو، پرزپروشان مو ورې انتقال کړو. راسي کراچۍ چې کومې ولې د هغو لپاره مو هم بدیل ځای برابر کړی دی چې تاسو که اوس ولاړ شئ د سبزي منډۍ شاوخوا ته هلته د څه مقصد په ښار کې نورې دغسې جیان چې ولس ته تکلیف نه وي د روډ نه یو طرف ته وي دا جیان ورته انتخاب کړي دي او هغه ډېر مشکل ختم شوی. ښه. ثابت صاحب، د تنظیف برخه د هرې ښاروالۍ یوه مهمه برخه ده. که څه هم مخکې مو وویل چې د ښرنې ښار ډېره ګڼه ګوڼه نه لري خو بیا هم تنظیف یا پاکوالي ته اړتیا لري، هر ښار اړتیا ورته لري. په دې برخه کې هم لاسته راوړنې را سره شریکې کوي. د تنظیف په برخه کې هم څه کړي دي؟ مثلا زبالهدانۍ یا د خځلو لپاره هم کوم مشخص ځایونه جوړ کړي دي او د ښار له منځه هم هغه خځلې او هغه کوم اضافي مواد ټول کړي دي دغه ځایو ته هم انتقال کړي دي که نه؟ خیر اوسې، بالکل لکه څنګه چې تاسې خبره وکوله د تنظیف په بخش یو هغه بخش ده چې ښاریانو ته ډېر خدمات همدا خلک وړاندې کوي. د ښرنې ښاروالۍ ریاست چې د تنظیف په بخش کې څومره تشکیل لري هغه تشکیل الحمدلله د شپې او د ورځې، نه تنها د ورځې، د شپې او د ورځې، ځکه هغوی ته موږ خپل یو ګروپ ترتیب جوړ کړی ده د ولس په خدمت کې لګیا دي. د هغوی هغه کثافاتو یا په اصطلاح د هغوی چې کوم مشکلات دي هغه راټولوي او خوندي ځای ته انتقالوي. بله مهمه خبره ده چې موږ په 1403 کال کې تقریبا په ښار کې کسبدانیو تعداد ډېر کم و ځکه خلکو نه سوی کولی چې کسبدانۍ ته د خپل دوکانه ډېر لرې هلته شی یوسي او ری واچوي. ولو که عامه پوهاوی خلکو ته ورکړی دی چې هر څوک باید د خپل دوکان مخ ته یو شی کېږدي او هغه ډک کړي، نور بیا ملګري درځي او هغه به وړي هلته په کسبدانۍ کې اچوي. خو په دغه مو اکتفا نه ده کړې ځکه چې ولس ته ډېر ګټه ورسېږي او ولس خوشحاله واوسي. نو موږ تقریبا د 120 په شاوخوا کې کسبدانۍ جوړې کړلې چې په ډېر اساسي او په معیاري شکل باندې مو جوړې کړلې.
نو هغه مو په ښار کې په هغو نقطو باندې چې د ولس غوښتنه وله په هغو مو لګولې دي او وخت په وخت تنظیم په عمله ورځي او هغه انشاءالله خوندي ځای ته یا کوم ځای د ولایت محترم مقام او د ښاروالي او د اړوند ریاستو په همغږي باندې تعیین شوی ده هغه ځای ته انشاءالله روزانه کثافات انتقالیږي او ولس سره کوم مشکل نشته. بله خبره مهمه ده په تنظیم په بخش کې چې د موږ د ښار لله الحمد که تاسو اوس وګورئ که داسې لا ووایم چې په اصطلاح ان شاءالله صادق ویم د ډیرو ښارونو په نسبت باندې یو مثالي ښار د پکتیکا ښار په دې خاطر باندې چې په ټول ښار کې به ان شاءالله څوک داسې نقطه داسې جویچه داسې کوڅه نه کې پیدا سیالته د ښاروالۍ عمله هر سار نه یې رسېدلې او هر سر یې صفایي نه یې کړې او د ښار په منځ کې د روانو اوبو لپاره ویالې ترڅنګ د کانالیزاسیون موضوع دې برخه کې کوم کارونه کړي؟ په دې برخه کې خو تاسو ته معلوم ده چې د ښار د ناپاکو اوبو لپاره یو سیستم برابرول اوبه ایستل دا یو کافي بودیجه غواړي چونکې د ښارنې ښاروالۍ یو کافي بودیجه نه لري چې مقصد دغه کار وکړي خو بیا هم په دې اکتفا نه ده کړې نو تقریبا هغه د جویچو سیستم چې ده یا مقصد کوم مسیر ته چې موږ یې چې ولس ته تکلیف نه یې اوبه وباسو هغه کار مو انشاءالله ابتدایي کارونه مو کړي دي دا نور کارونه مو انشاءالله روان کال په پلان کې دي که چیرې کوم مؤسسات راغلو نو امید شته چې انشاءالله دغه سیستم برابر کړو تقریبا پلان مو ته جوړ کړی ده هغه طریقه مو ته برابر کړې ده نفس انشاءالله یو مؤسسات راسي او موږ سره دا کار وکړو. ثابت صاحب راځو د ودانیو د مارکیټو برخې ته. په ښارنه کې ودانۍ جوړیږي تاسو اجازه ورکوئ او د دې ترڅنګ ماسټر پلان یا ښاري پلان یا مثلا تفصیلي پلان د پلان په برخه کې هم کار کړی؟ الحمدلله په 1403 کال کې د ولس په غوښتنه سره موږ یو تفصیلي پلان جوړ کړو چې مرکز شرنې ته یې راوړو بیا تقریبا هغه کوم مراحل یې ولا مراحل د ښارسازي وزارت محترم وزارت لخوا نه خلاص ول بیا د موږ د ښارسازي ریاست په همغږي باندې د هغوی را سره په همکاري باندې بلکې دا خبره باید یادواري کړم چې په پکتیکا ولایت کې د موږ سره ولایت محترم مقام په هر برخه کې ډیره همکاري کوي خصوصا په پلان راوړلو کې په پلان جوړولو کې او ولس ته په دې خدماتو کې د موږ سره د ولایت پکتیکا ولایت محترم مقام او رهبري ټولې ادارې په عموم کې ډېرې همغږي دي نو هغه پلان مو انشاءالله تفصیلي جوړ کړو او را مو وړ اوس انشاءالله هغه د تطبیق چارې روانې دي نو کولای شي چې هر پکتیکاوال یا په اصطلاح هر افغان راسي په پکتیکا کې سره مګزاري وکړي او کار وکړي. ښاروال صاحب د پکتیکا د ښارنې په ښار کې کورونه هم شته دوکانونه هم شته مارکیټونه هم شته دغه ټول په نقشه برابر دي او که تاسې داسې ځایونه په نښه کړي دي چې هغه بې نقشې جوړ وي او تاسې هغو ته خبرداری ورکړی وي یا د هغو لپاره بدیلې لارې چارې لټولې وي؟ محترمه د دغه په مورد به دونه خبره وکړم چې تقریبا په پکتیکا ولایت کې یو څه جیان داسې لرو چې هغه د پلان مخالف جوړول نو دا تقریبا د امارت په راتګ سره نو جوړ شوي د جمهوریت کې تقریبا پکتیکا ته پلان لا نو راغلی خلکو ته اجازه شوې تاسې مارکیټونه جوړ کړئ تاسې دوکانونه جوړ کړئ نو البته چې پلان نه وي خامخا به د پلان مخالف چیان جوړي نو د دغه په مورد باندې تقریبا 4 بابه مارکیټونه تقریبا 3 چته یا 4 چته جوړ شوي ول هغه د پلان مخالف ول د شفاخانې مخته مرکزي شفاخانې مخته نو مرکزي ښاروالۍ خلکو ته خبره ورکړه او هغوی ته یا پوهاوی ورکړو د ولایت په همکاري او په همغږي باندې هغه مارکیټونه ړنګ سول او بیرته د پلان مطابق په اساسي ډول سره تقریبا 6 منزله راپورته سو. ډېر ښه. ثابت صاحب را به شو د اوبو د مدیریت برخې ته تاسې پکتیکا کې د اوبو د مدیریت برخه کې کومې لاسته راوړنې لرئ مثلا د څښاک اوبه د دې ترڅنګ زراعتي اوبه که څه هم دغه د کرنې ریاست مربوط کیږي خو تاسې به هم ښایي همکاري ورسره لرئ دې برخه کې هم لاسته راوړنې راسره شریکې کوي چونکې په دې برخه کې لکه څنګه ستا خبره وکوله دا خو د امارت په ادارو کې د هر ادارې یو خپل طرز العمل ده او خپل چوکاټ ده په دې کې به زه ډېر وضاحت ځکه نه وکوم چې دا د کرنې اوبو لګولو مالداري ریاست اړوند مسله ده
د ښار مربوط چې کومې د اوبو سیستم ده انشاءالله مرکزي ښاروالۍ ټول ترتیب کړی ده او په اصطلاح چې څومره مارکیټونه دي هغوی ته هم د اوبو سیستم په یو څه اندازه په کم اندازه برابر کړی ده انشاءالله په 1404 کال کې موږ انشاءالله په خپل پلان کې راسره نیولي هغه به انشاءالله په هغه ځای کې وضاحت درکړو. صاحب صاحب په تیر کې موږ د دې شاهدانو چې په ډیریو ښارو کې شنې سیمې جوړې شوې وي مثلا بوټي کرل شوي وو ونې ایښودل شوي وي ولې اوبه نه ورته رسېدې هغه له بده مرغه بیرته وچ شول. تاسې مخکې یادونه وکړه چې موږ نیالګي کېنولي دي او ترڅنګ هم زینتي بوټي او ګلان هم کرلي دي. د دې د اوبو برخه څنګه ده؟ تاسې د دې د اوبو لګولو برخه څومره لاسته راوړنه پکې لرئ؟ په منظم شکل باندې دې ته اوبه ورکوئ او اوبه یې له کوم ځای ورته تامینوئ؟ خیر اوسې د دې لپاره تقریبا مرکزي ښاروالۍ د اوبو یو سیستم برابر کړی ده چې د ولایت محترم مقام په څنګ کې یا د ولایت مقام په انګړ کې هلته یو د اوبو سیستم یو بور برابر شوی ده. د هغې ځکه تقریبا چې د موږ په بازار کې څومره دا نوي ونې ښودل شوي دي یا زړې ونې ویلې مخکې لکه څنګه چې تا یادواري وکړله واقعي هم دغه ستونزه وله چې ونې به کېښودل سوې ګلان به کېښودل سول شنه ساحه به جوړه سوه د اوبو له کمښت له وجې یا د توجه له وجې به بیرته خراب سول خو لله الحمد هر سهار تقریبا د دې لپاره خپل عمله معلومه ده هغه مقصد اوبه راپرېږدي هلته منلقیو سیستم کې برابر کړی ده او هر ګلدان هر ونې ته خپلې اوبه رسېږي. کومې ونو ته چې دا سیستم نه ده برابر شوی د هغو لپاره بیا ټانکرو سیستم برابر ده د ټانکرو ډریوران بیا ځي هلته خپلو اوبو په وخت باندې رسوي انشاءالله کومه ستونزه نشته لله. ښاروال صاحب تاسو ته له تېر نظامه نیمګړې پروژې در پاتې وي که در پاتې وي څومره نیمګړې پروژې در پاتې وي او تاسې څه ورسره وکړه؟ تقریبا په دغه جزیه کې به دونه خبره وکړم چې د موږ راتګ د مرکزي ښاروالۍ ته تقریبا یو کال یا څه باندې یو کال کېږي. تر موږ نه مخته چې کوم ښاروال صاحب محترم وو هغه دلته په پکتیکا کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي او د هغوی خدمتونه موږ ستایو. هغوی چې کومې پروژې د جمهوریت نه نیم کاله فاتولې هغه یې په خپل وخت کې مکمل کړي دي او رسولي دي. موږ ته یې انشاءالله د هغوی پروژه نه کومه ستونزه نه ده پاته. یوه پروژه پاته وه چې د مسلخ پروژه وه ما یادواري کړه هغه پروژه موږ انشاءالله تر جریان لاندې ده او په کوم وخت کې به انشاءالله تکمیل شي. ښه ثابت صاحب راځئ بیرته به د بازار برخې ته ور وګرځو. د بیو کنټرول هم د ښاروالۍ یو لوی مسؤلیت دی او ټول ولس ورته سترګې په لاره وي. تاسې د بیو د کنټرول په برخه کې کومې لاسته راوړنې لرئ؟ بلې محترمه د بیو کنټرول یوه هغه مهمه مسله ده چې تقریبا د موږ ولس په ډېرو ځایونو کې د دغې ستونزې سره مخامخ ده بیا خصوصا د اوس چې موږ خپله کلنسي یا افغانۍ ترویج کوو مقصد نور اثار بندوو نو په دغه وخت کې بیا د بیو کنټرول ډېر سره جګیږي او ټیټیږي. نو یو ریاست او یوې ښاروالۍ یا مقصد اړونې ادارې ته دا مکلفیت ده چې مقصد وخت په وخت یې نظارت وکړي او دا کنټرول وکړي چونکې دغه مسؤلیت مخکې د ښاروالۍ اوس صنعت او سوداګرۍ ریاست راویشتی ده نو د هغوی سره د موږ عضویت ته په دغه کمیټۍ کې د ولایت محترم معاون صاحب په مشري کې دغه کار ترسره کیږي. نو انشاءالله په پکتیکا ولایت کې داسې کومه ستونزه نشته لله الحمد وخت په وخت یې نظارت کیږي او کومه ستونزه او مشکل نشته. ښاروال صاحب د ښرنې په ښار کې کوم داسې نوي کارونه تاسې کړي دي چې هغه په تیر کې بیخي له پامه لوېدلي وي؟ مثلا داسې یو سړک راته وښیاست چې هغه د ولس غوښتنه زیاته وه خو په تیر کې هېڅ پاملرنه نه ده ورته شوې تاسې جوړ کړی وي یا مثلا بله داسې یوه پروژه چې ستاسې په راتګ سره هغه جوړه شوې؟ خیر اوسې چونکې دا یوه خبره به یو بیا یادواري کړم ما مخته هم درته وویلي د موږ مرکزي ښاروالۍ یا پکتیکا ښاروالۍ ته راتګ تقریبا څه کم یو کال کېږي چې راغلي یو نو په دغه راتګ کې تقریبا هغه کوم شیان چې و درته بیان وکړو چې انشاءالله دا مو کړي دي ما تر موږ نه مخته بعضې سړکونه چې جوړ شوي دي یا بعضې کوڅې چې جوړې شوي دي د هغوی به انشاءالله یوه لنډه یادواري درته وکړو چې تر موږ نه مخته کوم ښاروال صاحب محترم و د هغوی هغه ستاینه موږ ورته وکوله چې یقیني پکتیکا ته یې خدمت کړی ده. نو د اورګون دوم طرف روډ یا په اصطلاح چې اوس هلته پکتیکا کې د اورګون په شاپور روډ یا د اورګون په دوم روډ باندې مشهور ده دغه تقریبا په اساسي ډول سره جوړ شوی ده. د دغه روډ په منځ کې دوه کوڅې ولې چې دغه دواړه روډونه یې سره وصل کول د اورګون اول روډ او دوم روډ چې د بازار په منځ کې دي دغه دواړه کوڅې په اساسي ډول سره جوړې شوي دي او تقریبا بعضې جویچې جوړې شوي دي نو دا تقریبا تر موږ نه مخته تېر شوی محترم در خدمت. ښاروال صاحب د ښرنې په ښار کې
د ښاروالۍ داسې ملکیتونه وو چې هغه د اشخاصو یا ځینو زورواکو له لورې غصب شوي وي او تاسې بیرته راګرځولي وي یا یې اوس هم د غصب د مخنیوي کمیسیون سره لانجې روانې وي؟ داسې تقریبا محترمه د مرکزي بلکې دا مشکل به زه هم په ډېرو ولایتو کې اوس مثلا د اشخاصو د ښاروالۍ جریان غصب کړي ول او نیولي ول، خو لله الحمد موږ په راتګ سره تقریبا د ښاروالۍ بعضې دوکانونه اشخاصو نیولي ول چې د هغوی څخه تقریبا یو تعداد دوکانونه چې د 10 په شاوخوا کې دي او مرکزي نقطو کې دي او مهم دوکانونه دي اشخاصو غصب کړي ول. موږ انشاءالله راګرځولي دي، نور به انشاءالله ښاروالۍ د خپلو اصولو له مخې خپل کار ځینې اخلي. ثابت صاحب ورسره تقریبا بعضې تا خبره وکړه چې بعضې داسې مسایل شته چې هلته د اشخاصو سره هم دعوی او تر جریان لاندې یو داسې دعوې هم شته او هغه هم الحمدلله تقریبا په سلو کې 15-80% یا 90% د ښاروالۍ په ګټه باندې انشاءالله مسلې روانې دي، ځکه چې ښاروالۍ سره یا خپل ټول اسناد او سوابق پراته دي. نو امید شته انشاءالله په کم وخت کې به هغه هم راخلاص شي تر څو پورې ښاروالۍ په خپل ملکیتو باندې بسیا شي. ښاروال صاحب په تیر 1403 کال کې د پکتیکا ښاروالۍ څومره عواید کړي وو؟ بله محترم، په 1403 کال کې د پکتیکا مرکزي ښاروالۍ تقریبا 18 میلیونه څه کم 18 میلیونه ثابت او غیر ثابت عواید راټول کړي دي. د تیرو کلو عواید به مو سره پرتله کړي وي، د تیرو کلو پرتله د 1403 کال عواید څنګه وو؟ بله محترمه، لکه څنګه چې تاسو یادواري وکوله دا د موږ لپاره یو ډېر د خوشحالي ځای هم و، بلکې ولس ته د حساب ورکولو په وخت کې ولس ته هم د خوشحالي یو ځای و چې د 1403 کال کې تقریبا د مرکزي ښاروالۍ تقریبا 18 میلیونه عواید راټول کړو، ثابت او غیر ثابت عواید په 1403 کال کې، او په 1402 کال کې چې کوم عواید راټول کړي تقریبا هغه ثابت او غیر ثابت عواید 21 میلیونه ول، چې دا تقریبا 4.5% د شهرنۍ ښاروالۍ خپل عواید زیادت کې راوستی ده. ډېر ښه. ښاروال صاحب د روان 1404 کال لپاره څه پلانونه دي؟ کوم کارونه غواړئ وکړئ؟ کومې پروژې هم پلان کړي دي؟ نو محترمه، چونکې 1404 کال شروع ده او 1404 کال لپاره هره ښاروالۍ خپل یو پلان لري، خپل یو ترتیب لري چې زه په روان کال کې کوم کارونه وکړم او چې هغه داسې کارونه یې چې هم عایداتي کارونه یې هم ښاروالۍ ته ګټه یي هم ولس ته ډېره ګټه یي. نو د مرکزي ښاروالۍ پکتیکا ولایت مرکزي ښاروالۍ بعضې پلانونه دي چې انشاءالله تاسو سره به پلان ډول تشریح کړو. نو په 1404 کال پلان شوي پروژې یو سونا حمام جوړول دي په پکتیکا کې، خو چونکې دا خبره یو بیا یادواري کړو چې مرکزي ښاروالۍ دونه بودیجه نه لري چې په خپل مټ یې جوړ کړي، شخصي سکتور سره مې انشاءالله یو څه اندازه خبره مخته تللې ده. نو انشاءالله امید شته چې په 1404 کال کې د شخصي سکتور په مټ باندې یو سونا حمام، ځکه چې پکتیکا کې د ولس ډېره غوښتنه وله او نه وو، نو دا به انشاءالله ترتیب شي او جوړ به شي. دومه پروژه چې د شهرنۍ ښاروالۍ ریاست اړوند د ښاروالۍ په ځمکه باندې 15 منزله مارکیټ جوړول دي د ګردیز په مسیر باندې، چې اوس هلته د کابل اډه پکې اوسي، نو هغوی سره هم قرارداد باندې ترانسپورټ ته ورکړې ده. نو د 1404 کال په راتګ سره به انشاءالله په یوه برخه کې، ځکه چونکې هغه اډه ډېره پراخه ده، په یوه برخه کې هلته موږ تقریبا یو 15 منزله مارکیټ جوړوو او د ښاروالۍ په عوایدو باندې جوړوو، نو تقریبا یو 22 میلیونه شاوخوا روپۍ لګېږي. او درېیمه پروژه د شهرنۍ ښاروالۍ ریاست اړوند 4 بابه مارکیټونه دي چې تا مخته یادواري وکوله چې د ښاروالۍ ګلۍ په نامه سره یادېږي، یا هلته اوس د قصابانو په ځای سره هم یادېږي چې هلته قصابان کې اوسي. نو دغه د ښاروالۍ ملکیت ته تقریبا 4 بابه مارکیټونه دي، په دغه کې تقریبا دا 3 بابه مارکیټونه په پلان کې موږ یو مارکیټ راوړی ده او لاندې مو پارکینګ ورکړی ده، پر سیره مو 7 منزله مارکیټ پرې راوړی ده. نو انشاءالله امید شته چې په 1404 کال کې هغه هم ترتیب شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. او څلورمه پروژه د کټواس په مسیر باندې تقریبا 250 متره جویچه جوړول، چې په 1404 کال کې موږ په پلان کې دا چې هلته د اوبو سیستم ډېر خراب و، اوبه به نه وتلې، ښار کې به درېدلې، نو دا جویچه مو انشاءالله په ترتیب ده چې انشاءالله دا هم جوړه کړو. او پنځمه پروژه د پکتیکا ولایت په 4 مسیرونو باندې عامه تشنابونه جوړول،
څومره په ښار کې عامه تشنابو ته ډېر ضرورت وي په هر ښار کې او پکتیکا کې دغه یوه غټه ستونزه وله نو دغه مو هم په پلان کې ده چې انشاءالله په 1604 کال کې د پکتیکا ولایت په 4 مسیرونو باندې ځکه چې پکتیکا ولایت 4 مسیرونو ویشل شوی عامه تشنابونه جوړ کړو او هلته انشاءالله ګټې اخیستنې ته به انشاءالله سپارو او تر څو ولس ګټه ځینې واخلي او ورسره مو د 1604 کال کې د پاکو اوبو سیستم لپاره انشاءالله په پلان کې نیولې دي او ترتیب مو ده چې د هغوی لپاره یو د 2 ټانکیو سیستم جوړ کړو یا مقصد د برمو سیستم جوړ کړو په مارکیټو کې او ټولو مارکیټو ته د نلو په ذریعه باندې یا مقصد د داسې طریقه باندې چې ولس ته په کوم طریق باندې اساني او د پاکو اوبو سیستم جوړ کړو او ولس ګټه ځینې واخلي بله پروژه په 1604 کال کې چې د موږ په پلان کې ده او انشاءالله بودیجه مو ورته ځانته کړې ده هغه کوم انجینري کارونه چې د هغه هم انشاءالله نهایي شوي دي تقریبا د پکتیکا ولایت تاسو به انشاءالله راغلي هلته چې کوم ګلدان ده د 4 مسیرو باندې هغه تقریبا ډېر وخت به داسې و چې موږ به هلته نیالګي کېښودل یا به ګلان کېښودل بیا به د خلکو د ریړیو له وجې یا د خلکو د راویشتلو له وجې دا به خراب و ترتیب بیا نه و سره چې هر څومره به مقصد هلته به نظارت وسو خو بیا به هغه کار سم نه انجامېدو نو د دغو لپاره هم کټارۍ انشاءالله په ترتیب کې دي چې په دا 4 مسیرو باندې په ګلدانو باندې ښه په ښایسته او معیاري شکل باندې کټارۍ جوړې کړو او انشاءالله ترتیبېږي ډیره زیاته مننه محترم ښاروال صاحب چې موږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ او خپل فعالیتونه ورسره شریک خیر اوسي الله مو خوشحاله کړي تاسو هم ډېر خوشحاله یو چې موږ ته مو موقع راکړه او موږ هغه یو څو شیان تاسو سره شریک ډیره مننه مو خوشحاله کړي قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو د پکتیکا ښاروال محترم مولوي صاحب ابو محمد ثابت را سره میلمه و چې د 1403 کال او 1404 کال اړوند د پکتیکا ښاروالۍ په فعالیتونو او لاسته راوړنو مو بحث ورسره وکړ له دې سره زموږ د نن ورځې ځانګړی بحث هم پای ته رسیږي تر بیا ښې چارې